اللہ تبارک و تعالی فرمائی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو فتاسو من روجی داسې فرض کړی شوي لکه څنګه چې تاسو نه مخکنو خلقو باندې روجی فرض کړی شوي وي. مقصد څه دی؟ لعلکم تتقون، چې تاسو کې تقوا راشي. تقوا معنا پرهیزګارۍ والا ژوند. پرهیزګاري پال د څه شي نه پال؟ د ګناهونو نه پال. څنګه چې ډاکټر دوی ورکوي او دوی سره پال ښیي چې دا پال وکړئ نو تاسو باندې به اثر وشي، تا ته به صحت میلاو شي. که یو سړی د صرف دوی خوري پال نه کړي نو هغه ته صحت نه میلاویږي. د هغه باندې ټایم لګي په صحت میلاوېدو باندې. او که یو سړی پرهیزګاري هم کوي د هغه پال هم دی او سره دوی هم استعمالي نو هغه الله تبارک و تعالی زر صحت ورکوي. او تاسو به کتلی اکثر ځایونو کې بورډونه لګېدلي په هغې باندې لیکلي وي چې پرهیز علاج سے بهتر ہے، چې دا پرهیز پال چې کوم دی دا د علاج نه هم زیات غوره دی. یو سړی د شوګر بیماره دی او دی خواږه خوري نو دی که دویانه ډېرې خوري خو شوګر د ده ښه زیاتېږي. او یو سړی داسې دی چې هغه دوی نه خوري لیکن هغه خوږ شی ورسره هم نه خوري نو د هغه مرض کنټرول کړي. نو الله تبارک و تعالی مونږ له روژې میاشت راکړه اعمالو دپاره، لیکن دې دوی سره یو کار بل هم ښودلی دی، هغه د پرهیزګاري چې تاسو ګناهونو نه ځان بچ کړئ نه تقوا به تاسو کې راشي. هر قسم ګناه چې دی هغه ګناه حقوق الله سره تعلق ساتي یا حقوق العباد سره تعلق ساتي. د الله تبارک و تعالی نافرماني خو مونږ پرېښې ده، مونږ روژه ونیوله، لیکن د مخلوقو پسې خبرې کول محفل دې لپاره لګو، طعن و تشنیع کول، غیبت کول، چغلي کول، د هغه پسې وروسته د هغه پیشي شاو پسې خبرې کول، دا کار مونږ نه پرېږدو. یا لار تنګول، کنځلې کول، اوبه په لارې باندې اړول، بل مسلمان تکلیف ورکول، دې ته مونږ تیار بیا نه یو. نو لہذا د روژې چې کوم مقصد دی هغه حاصلول لازمي دي. اوس مونږ دونه مخلوق ناست یو، مونږ د هر کس مونږ کې سوچ وکړي چې آیا د 14 ورځو کې ما کې څه تقوا راغله که نه ده راغلې. 14 ورځې مخکې چې ما څخه کوم اعمالو نیک اعمالو که بد اعمالو، په نیک اعمالو کې اضافه شوې ده که نه ده شوې، او په بدیانو کې څه کمې راغلی که نه دی راغلی، که ګناهونو کې کمې راغلی، نیک اعمالو کې زیاتې راغلی، نو د تقوا طرف ته روان دی. او که نه ګناهونه حق شانته جاري دي او الټه پکې لا زیات شوي دي چې مونځ هم نه کوي او ورسره غلاګانې هم کوي، ورسره بدې ردې هم وي، ورسره کنځل هم کوي، ورسره د خولې نه څه چې خولې له راځي هغه کوي، حرام حلال تمیز نه کوي، بیا خو دا تقوا نشه، د روژې مقصد نه حاصلېږي. الله تبارک و تعالی فرمایي چې لعلکم تتقون، روژه دې لپاره فرض تاسو کې تقوا راشي. تقوا سترګو کې راشي، تقوا غوږونو اعتبار سره راشي، تقوا د ژبې په اعتبار سره راشي، تقوا د خوراک څښاک په اعتبار سره راشي، د چلن ناستې پاستې په اعتبار سره تقوا تا کې راشي. نو دا تقوا دا ستا د روژې مقصد چې کوم دی هغه حاصلېږي، او که د دې خلاف روان د روژې مقصد هغه نه حاصلېږي. نو لہذا که مونږ کې کمې اوسه پورې مونږ هغه کمې ختم کړو. مخکې هم فلمونه کتلل، اوس هم فلمونه ګوري، مخکې هم مونځ نه کوو، اوس هم مونځ نه کوو، مخکې هم ګناهونو کې اخته وو، اوس هم ګناهونو کې اخته یو، مخکې هم په دې غوږونو باندې ګانې اورېدې، غیبت اورېدې، غلطې خبرې پې اورېدې، اوس هم بیا قورو، مخکې هم په ژبې باندې هغه د پردي غیبت کوو یا دروغ ویل، دروغ ګوایي ورکوله، غلط ځای کې استعمالوله، کنځل کول دی باندې اوس هم هغه شانته کوو. مخکې هم په حرام باندې خپل خوراک خېټې ته حرام خوراک بوتو، اوس هم حرامو خوراک بوزو. تقوا خو رانغله، د روژې مقصد خو حاصل نه شو.
دې کې فرق پکار دی چې مخکې بل شان د ساجر اوس ځای کې بل شان هغه کې تبدیلی پکار ده که تبدیلی یو کس کې راغلی وي نو دې د خپل تبدیلی کې اضافه کې مزید چې دا مزید اضافه وشي مخکې ما څلور ګناهونه پرېښودلو شپږ ما کې را باقي ده شپږ هم پرېږدم چې ورسره روژې میاشتې ختمېدو نه مخکې ګناهونه دنه پاتې شي لیکن دې لپاره مسلمان تیار نه دی صرف دې لپاره تیار دی چې ساه نه واخله ماښامه پورې به زه روژه نیسم هغه د خوراک کاک نه به ځان بچ کوم بس دغه روژه ده د دې روژې سره فرض تانه ساقط شو لیکن د روژې چې کوم برکات دي انوارات دي تجلیات دي فیوزات دي هغه به تاته نه میلاویږي کوم سړی چې تقوا والا روژه ونیسي هغه ته ځان سپک سپک ښکاري یو ورځ تېرېږي هغه ورسره سپکېږي دا د ګناهونو بوج نه کمیږي او کوم سړی چې ګناهونو کې اخته هغه د روژه روزانه بوج جوړېږي څومره چې میاشتې آخر راځي د باندې بوج ښه زیاتېږي ولې چې ګناهونه یې پرې نه ښدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته دو زنانه راغلی او هغه زنانه داسې وي چې دو ته روژې تکلیف ورکړی دی ډېر زیات یا رسول الله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې ماله یو جام راوړی جام یې راوړو هغو دواړو ته یې دې کې الټی وکړی دواړو الټی وکړلې نو یې کې دننه غوښه ورته وشله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دو ته مسلمانانو غوښه خوړلې وه هغه وجه دو دا تکلیف و یعنی ګناه یې کړو غیبت یې کړو او غیبت ته الله تبارک و تعالی فرمایل د قرآن پاک کې په سورة الحجرات کې چې دا د بل مسلمان د مردار غوښه خوړل دي دا داسې دی نو هغه مردار یې خوړل و د هغه وجه تکلیف میلاویږي معلومه دا سره چې تقوا سره د قرآن تلاوت سره ذکر اذکارو سره دې سره روژې سره نه تنګېږي او څومره چې ګناهونه کار کوي دې مسلې ته باندې دا روژه چې کوم دی هغه بوج کېږي نو لہذا تقوا هر کس ته ضرورت دی که هغه سړی دی که هغه زنانه ده که هغه مشر دی که هغه کشر دی هغه ځوان دی که هغه بوډا دی دا دې نه وي چې دا د بوډاګانو کار دی اوس لا ځوان یم بوډا شنم بیا به زه مونځ کومه بوډا شنم بیا به کارونه کومه نیک اعمال به کومه تپوس وکړئ دغه مشرانو نه چې هغه د 500 کارونه نه بره شوي دي شپېتو نه بره شوي دي سجده صحیح نه کېږي اول خو عدس صحیح نه کېږي او که عدس صحیح وشي نو بیا د چا رکوع صحیح نه کېږي ملا کې درد دی د چا زنګونانو باندې درد دی په کوسۍ باندې مونځ کوي څوک په ناستې باندې کوي او ایله ګزاره غوندې مونځ کوي نو صحیح رانه نه کېږي نو هغه ټایم نه بیا د هغې مونځ نه هغه فایده بیا نشته کومه فایده د ځوانۍ کې ده لهذا ځوانان زیات د الله طرف ته متوجه شئ نن الله تبارک و تعالی اون خفه ده چې د رمضان المبارک میاشت هم تېرېدو هغه ته نیمه لاړله د رحمت باران په سپرلي کې الله تبارک و تعالی د مونږ نه منې کړی دی دا څه شی دی د الله ناراضتیا نه ده دا څه شی دی د الله خفګان نه دی که موسمیات والا چې ویوي چې دې ورځ کې باران کېږي او دا هغه ورځې دي چې هرې پوره نه اوبه راوځي خلک دعاګانې کوي اپریل کې چې مړي وشي دې جومات کې بیا موږ دعا کوو جنازه کوو چې بار ځای نشته دی ډېر زیاتې شبې دي او الله هغه باران منې کړی دی څوک دی راودې وري که نه کم طاقت دی د روس طاقت دی که د امریکې طاقت دی او ساس کې باران دی راکېږي دا د الله تبارک و تعالی طاقت دی چې هغه وي زه رالېږم هواګانې اول نه د روس باران واروم د هغې نه په تاسو باندې چې کوم ځای کې غواړم هلته یې رسومه نن چې باران د موږ نه منې دی څوک داسې دی چې هغه لاس نیولی وي چې الله دا زما د ګناه نتیجه ده او زما د ګناه د وجې نه حشرات الارض ته فصل ته هم تکلیف میلاو شي یا الله دا د ګناه ماته معاف کړي خو اصل بل ته خلق ښه نه دی خلق کمزوري ده خلق ګناهونه کوي ځان ته څوک ګوته نه نیسي نو لهذا تقوا په ځان کې راویشته پکار دي الله طرف ته متوجه کېدل پکار دي الله سره صلح کول پکار دي